قدرمنو عزتمنو د الله په خاطر د دې قرآن په خاطر د قرآن ورکی پر دې کبرو باندې میږ دي. ما ته د یوې درې ویډیو یو راواستوله، تصویران یې راواستوله، دا د قرآن مجید ورکی په دا ډبرو کې د سره نرۍ وړي قرآن شریف پر قبر باندې لوړې ایښي دي، هغه دوړو سره اړولې دي راړولې دي، ورکې ځلش کولې دیوال ته پرته وه، بله هلته پرته وه، بله هلته پرته وه. والله د ژړا مقام ده. موږ د کافرانو خلاف راوځو چې د قرآن ګستاخي یې وکړه، د قرآن ګستاخي یې وکړه. دا څومره د قرآن ګستاخي ده چې په دا ډبرو کې موږ دا قرآن وغورځو. د قرآن څومره غټه بېادبي موږ کوو، څومره غټ توهین یې موږ کوو. هغو ما له تصویران راواستوه چې ته پر دې خبره وکړه. نو زه به د مسلمانانو ته وایم چې دا د قرآن ګستاخي ده، د قرآن توهین دی، د قرآن بېادبي ده. موږ ته کور په پوښو کې ایښي وي، مچوو یې او دوړې ځینې کوو او دلته هی پر راسه پر دغه سارا باندې پر ډبرو کې دا قرآن وغورځوي. او که هر مسلمان دا ولیدي د قرآن د ورکو حکم دا دی، زموږ ټولو فتاوا دا لیکلي دي، لکه بنوري ټاون دغسې ټولو فتاوا چې د قرآن ورکې به سوځې نه، پر یو پاک صاف ټوکرو کې وپیچه، په یو ښه پاک صاف پارسل کې واچوه، یو داسې ځای کډۍ وکاږه چې په هغه ځای باندې خلک نه تېرېږي. د قرآن ادب کول، احترام کول پر موږ فرض دی. نو که هر چا په قبرو باندې داسې ورکې ولیدې یا بل ځای داسې ورکې پیدا کړې، دا دې په یو ښه سپاټ ټوکرو کې پیچي، یو داسې ځای دې په مځکه کې پټوي چې هلته خلک د هغه پر سر باندې نه تېرېږي. او کوم خلک چې په قرآن آیاتونه پر دغه د مړو سرو ته لیکي، و دې ته هم دا خواست کوو چې دا مه لیکئ، دا لیکل جایز نه دي. څومره خرنې دي، تاسې ورسې وګورئ، دا ډبرې وګورئ، دا په دوړو لړلې، په مثلا په خټو لړلې، څومره د دې د قرآن د آیاتو بېادبي. په دا لیکلو سره خو دا مړي له ثواب نه ورځي، نه د قرآن د ده په قبر پرېښولو د له ثواب ورځي، خو په تلاوت یې ثواب ورځي. د قرآن تلاوت پسې وکړه، د آیات تلاوت پسې وکړه، و ده ته ثواب وبخښه، الله به ور ورسوي. په دا طریقه چې ته ټول قرآنونه راوړې، دا هلته د قبر په سر کښېږدې، نو خو نور تا ځان د سزا مستحق جوړ کړي. لږ باید په دې خبرو کې موږ تاسې خیال سره وساتو. په ناپوهي کې، په جهالت کې د قرآن ګستاخي او بېادبي راسره شوي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي.